اوچته وظیفه ده. ستا څه مسله ده؟ وایي زما کار نشته. ستا څه مسله ده؟ بچي نشته. څه مسله یې ده؟ غربت دی. څه مسله یې بیمار دی. څه مسله ده؟ دا ده او دا او دې نه علاوه چې الله مې وبخي، الله راباندې رحم وکړي، الله علم راکړي، الله عزت راکړي، الله کامیابي راکړي. زه درته وظیفه ښیم که د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه، دغه کلمات ووایه، بیا پسې دعا وغواړه. پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي. زه نه وایم، دا د پیغمبر خبرې دي. او بیا په هغې پسې زیاتي. الله اکبر. چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی. پوه شوی به که نه؟ عملي کوي به که نه؟ څه دومره ګران کار دی. ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه پکې څکې که نه څکې؟ ښه پاسې، ښه اوبه څکې، ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چېرته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسیج راغلی ضروري ګوري پکې موبایل. که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد. زه به دا ټیم ته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی. ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه. 14 سکنډه تا دا ختم کړو. بیا دې الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله. او یا الله ما وبخه او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه. 14 سکنډه دا شو. ټول 40 سکنډه کې ته داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. 40 سکنډه کې ته داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. نو که پاسېدې اودس دې وکړو 2 رکعاته دې وکړو یو پاو ساعت هلته دې ولګول 20 منټه دې ولګول نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ. که نه اوچت نعمت نه دی؟ بدبختي زمونږ ده چې مونږ ته دا قسمه عبادات دا مونږ ته نه دي معلوم. دا زمونږ بدبختي ده. او بیا زمونږ اکثر مولیانو ته د الله هدایت وکړي هغوی دا مونږ ته نه دي بیان کړي. او که راته بیان کړي دي نو اکثر هغه اذکار دي چې هغه څه دي کمزوري روایتو کې دي. لکه اوس دغه رونه که زما دا بیان ورته چې ته ورسېدو او رسي ورته کله ناکله داسې اوري ځکه اجارتونه چې په ما کې خو بیان اوري که دا چې وظیفې خلکو ته ښیي په فیسبوکو کې دا ښایسته وظیفه نه ده. ښه په صحیح حدیث کې ده. امام بخاري روایت راوړی، امام ترمیزي راوړی، ښه صحیح سند باندې روایت دی. بیان یې که خلکو نو ولې موږ سره د دې صحیح وظیفو څه کمی راغلی دی چې موږ کمزوري شروع کړو. صحیح را سره ښه ډېرې شتي نو کمزورو ته څه ضرورت دی که نه؟ ها دریم روایت یې راوړی دی او دا دریم قسم الفاظ دي چې دعا منځ کې دي الله یې دعا قبلوي. عن انس رضي الله عن انس بن مالك دا روایت امام ترمذي راوړی دی سندن الحمدلله دا حدیث صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الظوا بیا ذا الجلال والاکرام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ. پیغمبر وایي په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ دا ټکي یا ذا الجلال والاکرام ای اوچت شان او عزت والا ذات. په دعا کې دا څه وایه ډېر وایه څه وبکې وایه یا ذا الجلال والاکرام یعنی ای اوچت شان او عزت والا ذات. لکه ته یا الله ما وبخه که نه نو داسې وایه یا ذا الجلال والاکرام ما وبخه یا ذا الجلال والاکرام په ما باندې رحم وکړه یا ذا الجلال والاکرام ما د قبر د عذاب نه بچ کړه یا ذا الجلال والاکرام زما مسایل اسان. دا ذو الجلال والاکرام دا ډېر وایه نو دعاګانې به د الله ډېرې قبلوي.